د غاښونو د سپینولو لپاره اسانه کورنۍ طریقه. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مخکې له دې چې دا طریقه در وښیو یوه کوچنۍ هیله در څخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ په خوا کې د بیل یا غنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو ته ټول اول تاسو ته در ورسیږي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ دې ته ورته د کمنټ په برخه کې کولی شئ کمنټ وکړئ او د ویډیو در سره شیر کړئ. د غاښونو خرابوالی د انسان په ښکلا باندې ډیره بده اغیزه لري ځکه ښکلي غاښونو سره د انسان مخ ښکلی ښکاري. که چیرې غاښونه نه صفا کوئ په دې سره مو غاښونه توریږي په پایله کې غاښونه نري کیږي او د خرابوالي سبب ګرځي او غاښونه د لاسه ورکوئ. نو په دې اسانه کورنۍ طریقه چې هر سړی کولی شي په خپل کور کې جوړه کړي کولی شئ غاښونه سپین کړئ. د دې لپاره چې دغه غاښونه مو صفا وساتل شي د اړتیا وړ شیان د دې طریقې لپاره د کولګیټ په نوم د غاښونو کریم، د لیمو اوبه، د کورکمن پوډر، غاښونو برش، وچې یا پوډري شیدې او د کوپرې تیل. د جوړولو طریقه: د یوه لوښي ته یوه کاشوغه د غاښونو د کولګیټ په نوم کریم ور واچوئ. دې ته یوه کاشوغه د لیمو اوبه ور واچوئ او نیمه کاشوغه د کورکمن پوډر ور واچوئ. درې واړه ښه سره ګډ وډ کړئ چې ښه حل شي. د دې سره یوه کاشوغه د کوپرې تیل او نیمه کاشوغه وچې یا پوډري شیدې ور واچوئ. 5 واړه شیان ښه سره ګډ وډ کړئ چې ښه حل شي او ټول ښه سره مکس کړئ. کله چې ټول ښه شیان حل شو بیا د غاښونو برش راواخلئ په هغه په دې محلول کې ککړوئ او خپل غاښونه د 2 څخه تر 5 دقیقو پورې د دې په واسطه برش کړئ. انشاءالله غاښونه به مو صفا شي. دغه طریقه په هفته کې 2 ځلې تکرارولی شئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښوي که خوښه مې لایک کړئ که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ.